او مشکل من کې دا دی ډېر عجیبه خبره سوچ به کې وکړئ یعنی دینداري زموږ څه دینداري ده او دې دیندارۍ ته موږ ډډه لګولې ده هغه ټک خطا دینداري هغې ته موږ ډډه لګولې ده او د دنیا دپاره موږ ځمکه او اسمان یو کړي دي بیا د خپل محنت ته لږ وایو نه وي داسې نه کېږي ته وایي ویده پروت یې داسې خو نه کېږي دا به ته پاسې دا به ته منډه وې دا به ته دا کې دا به ته دا کې نه هغه وایي نه ما خو ښه پوره محنت وکړو محنت خاورې ته وکړو د جمعې په ورځ چې ته وده پروت یې دغه یو ورځ چې اوس ته اضافه کړې نو دومره زیاتي شو همیشه دې ځان ته تقصیر کوي چې دنیا کې ما منډه صحیح نه ده وهلې او په دین کې چېرته په ورځ کې لمونځ وکوي اوه وایي د پلاني نه ښه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د اوچت مخلوق د الله دوی وایي موږ دینداري پوره نه ده کړې ملائک الله وایي عفوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ملائک چې د کوم وخت نه پیدا دي دا د الله په بندګۍ کې لګیا دي نو بعض په سجده دي بعض په رکوع دي بعض طواف کوي بره دا د دوی د کوم وخت نه چې پیدا دي وی کله چې قیامت راشي دوی به الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک یا الله ستا چې څنګه بندګي په کار و داسې موږ نه ده کړې و ته سوچ کړې یو مخلوق چې د کومې ورځې نه پیدا دی او د قیامته پورې دی د الله په بندګۍ کې دی وایي یا الله ما ستا بندګي نه ده کړې او یو سړی ټک خطا بندګۍ ته دومره په امیدونو پروت دی دومره په تمه پروت دی د سره دا وایي نه چې زه کمزوری یم زما د دینداري کمزوري ده لږه ترقي په کار ده لږ سوچ په کار دی د ځان سره حساب کتاب په کار دی